ده چې لږه صدقه وکړمه. یاره همدا د روژې میاشت ده چې د میاشت کې زه صدقه وکړمه. بس چې دا صدقې زه وکړمه که نه نوم به مې نه ووځي. خلک به وایي چې او نور مرجان صدقه وکړه. دا پیسې هسې زامنو ګټلي دي، موږ نه دي ګټلي، لاسونه هم نه دي پسې ستړي شوي. بس دغه دی، دا یو څو روپۍ مې نوې نوې ساتلې وي هسې نه دا به صدقه کړو که نه چې دا نوم مې داسې په دې پاملو کې خور شي چې خلک ووایي چې اوه نور مرجان په دې روژه کې صدقه وکړه. او یاره دا 100 روپۍ هم چې چاته ورکړي که نه چې ورته ووایي چې دا ما پلانکي کړي نور مرجان، بس خلک به همدا چغې وهي صدقه مې کړې ده. او تېرې خطرې بس نوم به مې نوم وشي. او حمزه حمزه یاره په دې پیسو خو مې زړه هم نه کېږي، ډېرې نوې نوې دي، خو څه وکړمه بس خپل نوم دپاره به دا کوو نو دا صدقه کوو. ورکې حمزه څنګه نه راځې؟ څه دې راته ویل ده؟ خو ته کښېنه یو مشوره مې در سره کوله. ورکې حمزه یو مشوره مې کوله در سره، ما چې دغه پیسې دي ډېرې نوې نوې دي، زړه مې هم نه پکېږي، خو زه اوس څه وکړو نوم د مشاورتیا به کوو. نو دغه پیسې داسې وکړه یو څه اندازه یې لږ داسې غریبانانو ته ورکړه، نور یې داسې یو چا ته ورکړه چې دې سره زما نوم لږ مشهور شي که نه، چې خلک ووایي چې نور مرجان صدقه وکړه. پوه شوې؟ لالا ته ولې دغسې کوې؟ پوهېږې نه که څنګه؟ ولې نوي غریبانو ته ورکوم، نوي مالدارانو ته، ولې ټولې غریبانو ته نه ورکومه؟ لږ څه کار خو بیا پوه وشي. که زما پیسې دي نوې نوې دي، زړه خو مې هسې هم پیارې یارې دی، خو زه غواړم چې دا داسې یو چا ته ورکړم چې نوم خو مې مشهور شي که نه، چې لږ خو داسې خلک ووایي که نه چې ولا نور مرجان صدقه وکړه. ولالا ته ولې دغسې کوې؟ ولې؟ ځکه دا نوې پیسې هم درنه پاتې کېږي، صدقه باید داسې چا ته ورکړې چې هغه غریب وي. دغه لاس ګورې ده، ما خو پرېږده په صدقې باندې چې دغه چپ لاس هم باید پې خبر نه شي صدقې باندې، دغه صدقه باید ورکړې. یاره ته اوس کوم ځای نه ملا راغلی، لږه لږه ګیره ما راپرېښې ده. دا پیسې زه د دې دپاره خلکو ته ورکوم چې لږ خو یو څوک خو سبا ووایي که نه چې ولا نوې وي خو نور مرجان راکړې وي، داسې یو نوم خو وشي خیر ده. یاره لالا د دې دنیا نومونه پرېږده وه، د هغې دنیا غم وکړه. دا څه وایي؟ هو دا پیسې چې دي که نه دا ټول د غریبانو حق دی، او دا ته ولې مالدارانو ته ورکړې؟ دا ټولې غریبانو ته ورکړه چې د هغې دنیا دپاره خو یو څه وشي. ستا دې ښه خبره وکړه، یعنې زه هسې لګیا یم که نه؟ هو ما ته راکړه، زه به غریبانو ته ورکړم. صحیح ده؟ صحیح دی، واخله. نوې هم دی خو زه خیر ده. زه همدا اوس ځم ښه چې دا غریبانو ته وسپارم چې د روژه مات دپاره څه شیان صحیح ده. بس سلامونه مینوالو، زموږ د ویډیو هدف دا و چې تاسو خپلې صدقې یا سرسایې داسې یو چا ته ورکړئ چې هغوی حقدار وي، نه دا چې ته خپل نوم پرې وکړې یا ووایې چې والا زه د خپل نوم دپاره دغه صدقه ورکوم. نه، خپلې پیسې یا هغه کومې روپۍ چې تاسو د غریبانو دپاره ټاکلي وي له خپله لاسه یې یو چا ته داسې غریبانو ته ورکړئ چې د هغوی کار پرې وشي، نه دا چې تاسو پرې خپل نوم وکړئ او مه د بل په لاس باندې دغه پیسې تاسو غریبانو ته سپارئ، ځکه هغه به خدا زده څه شی پرې وکړي. خپله داسې یو چا ته دا پیسې ورکړئ چې په خپلو سترګو م لیدلي وي چې هغه کس غریب دی، هغه یې حقدار دی، دا پیسې هغه چا ته ورکړئ. زموږ د بلې ویډیو په تمه اوسئ. او یوه بله خبره چې زموږ ویډیوګانې یو څه وځنډېدې، هغه د یو څه مشکلاتو د وجې و چې زموږ کیمره نه وه، نو فلحال کیمره بیا پیدا شوه. کوشش به دا کوو چې تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړې کړو. وسلام.